وګرځي الہ العالمین دغه ډول غونډې زمون په جامعاتو کې زمون په ټولنه کې نور زیات وګرځي دا ډېر افتخار د عزت خبره چې په دې ډول فتن کې په داسې حالاتو کې په دې سخته پیړۍ کې دا کوم غونډې جوړېږي او ټولنې ته ښایسته ستوري روزل کېږي ټولنې ته ښایسته ګلان وړاندې کېږي دا زموږ او تاسو لپاره ډېره د افتخار او د ویاړ خبره ده معزز مسلمانانو زه یو څو خبرې درته عرض کول غواړم خو مهم شرط پکې دا ده چې دا د خپل د زړه کاسې علماو ته متوجه وي کله چې یو لوښی یو کاسه پر مخې کې مې ته اوبه مې بره پې اچوه هېڅکله به دا لوښی او دا کاسه به ډکه نه شي اوبه به ختمه شي خو دا لوښی او کاسه به ډکه نه کړي خو که چېرې علماو ته تاسو ناست یاستئ خو که په داسې انداز سره کېنو چې دا لوښی او کاسه خلاصه ونیسو مخامخ ونیسو دا علما چې څه وایي څه ویناوې کوي دا دې تاسو د ګټو او د مفاد لپاره وایي په دې کې د علماو ګټه هم شته ده چې هغه غلې غانې ولوایه تاسو ته رسول چې او تاسو پکې ګټه دا ده چې یو مسله یو حکایت واقع به زده کړئ په دې باندې عزتمنو مسلمانانو ډېر د افتخار دی چې په ټولنه کې داسې خلک لرو چې هغه موږ تاسو رهبري کوي داسې خلک لرو چې هغه موږ تاسو رهنمایي کوي که چېرې زموږ او تاسو په ټولنه کې په معاشره کې داسې خلک وجود درلودلی چې هغوی وحشت خپرولی هغوی بربریت خپرولی هغوی ظلم کولی هغوی په موږ او تاسو کې داسې رواجونه ناوړه افعال او اقوال خپرولی چې هغه زموږ او تاسو ټولنه په دې باندې فاسده ګرځېدلی نو هغه بهتره خبره ده الحمدلله چې زموږ او تاسو په ټولنه کې علما شتون لري علما هغه څوک دي امام احمد بن حنبل رحمه الله فرمایي علما هغه څوک دي چې خلک نیکۍ طرف ته رابلي علما هغه څوک دي چې په ستونزې تکلیفونه د خلکو په وړاندې تېروي هر قسمه سختیو ته خپلې سینې سپر ګرځولي وي خو بیا هم ټولنې ته نعمت رسوي ټولنې ته خیر رسوي ټولنې ته هغه څه کوي چې د ټولنې لپاره لامل د خیر ګرځېږي علما هغه څوک دي چې هغه زموږ او تاسو لپاره رڼا راوړي تیارې ستم ختموي وحشت ختموي بربریت ختموي د هر څه نه نه بلکې څه شی راوړي موږ تاسو ټولنې ته امیدونو ته رڼا راوړي علما څوک دي دا د ټولنې لپاره د ځمکې ستوري څنګه چې اسمان ستوري لري اسمان کې ستوري د ښایست لپاره دي اسمان کې ستوري وبالنجم هم یهتدون په هغې باندې خلک رهنمایي کوي هغه باندې خلک تګ و راتګ کوي دغه رقم دا علما زموږ او تاسو لپاره په ټولنه کې رهبري کوي زموږ او تاسو لپاره یو رهنمایي کوي یو نیغه لاره موږ او تاسو ته کوي که چېرې دا علما نه وای لولا العلماء لصار الناس كالبهائم كثير دغه علما په ټولنه کې شتون نه درلودلی خلکو به د چرپیانو په شان کې ژوند کولی ځکه دا چرپیان چې دي دا د انسان د ښایست لپاره پیدا شوي دي ښایست د انسان د خوشحالتیا لپاره پیدا شوي دي څومره اسباب چې دا څومره دنیا چې پیدا ده دا د انسان لپاره پیدا شوې ده بیا انسان ته خپل انسانیت وپېژنه ته خپل بشریت وپېژنه ته خپل حق وپېژنه ته د څه لپاره پیدا یې وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما انسانان او پیریان نه دي پیدا کړي مګر د عبادت لپاره پیدا کړي دي عبادت به یوازې تر تعلیمو پورې خاص نه وي یوازې به تر عالمو پورې خاص نه وي یوازې به تر صوفي پورې خاص نه وي یوازې به تر بزرګو پورې خاص نه وي انسانه چې ته انسان یې دې پیدا کړې تا ته عقل درکړو تا ته فکر درکړو تا ته شعور درکړو نو ته مکلف ګرځېدلی چې عبادت به هم کوې ته مکلف ګرځېدلی چې په دین باندې به هم ځان پوهوې لکه مخکې چې علما کرامو تاسو ته ویلې هېڅ کله سره برابر نشي کېدلی لا یعلمون ویعلمون هغه څوک چې پوهېږي او هغه څوک چې نه پوهېږي دا سره برابر نشي کېدلی
ایا ړوند او بنا سره برابر کېدلی شي؟ دا هېڅکله سره مساوي برابر نشي کېدلی. علما ټولنې ته رڼا راوړي، علما ټولنې ته ښایست راوړي، علما تا ته هغه لاره ښیي چې هغه د موږ تاسو د ژوند ټولې چارې ورسره سمېږي. ولله الحمد ډېر د افتخار ځای ده. نن علما څوک دي؟ نن علما هغه سیاسیون دي، نن علما هغه څوک دي چې د نظام واک د دوی په لاس کې دي، نن علما هغه څوک دي چې قیادت د دوی په لاس کې ده، نن علما هغه څوک دي چې امارت د دوی په لاس کې ده، نن علما هغه څوک دي چې حاکمیت د دوی په لاس کې ده، نن علما هغه څوک دي چې همت د دوی په لاس کې ده، نن علما هغه څوک دي چې ټول ژوند چارې د دوی په لاس کې ده. الحمدلله دا ډېره د افتخار ځای ده. که چېرې زموږ تاسو مقتدیان عوام وای، داسې خلک وای چې جاهله وای، په کار و کسب نه پوهېدلی، بیا به د تاسو چارې به سره کوم روانې وي. په دې باندې باید موږ تاسو خوشحاله اوسو چې د یو داسې نظام په سوري کې ژوند کوو چې مشر یې هم امیر المؤمنین عالم ده، وزیر یې هم عالم ده، قومندان یې هم عالم ده، چوکیدار یې هم عالم ده. دا څومره د افتخار خبره ده. الحمدلله زموږ او تاسو ته الله رب الجلال یو داسې نظام په لاس باندې راکړو، که چېرې په خپل لاس مو جوړولی په لاس مو نشو جوړېدلی. ځکه زموږ او تاسو امنیت به پکې خوندي وي، عزت به پکې خوندي وي، عفت به پکې خوندي وي، حسنات به پکې خوندي وي. زموږ او تاسو د ژوند چارې څومره دي د الهي العالمین د دغه نظام او د دغه امارت په بقا باندې خوندي وساتي. ځکه امارت اسلامي افغانستان دا د موږ او تاسو د ژوند هغه اسباب برابروي چې ولس ته پکې امنیت وي، ولس ته پکې ډاډ وي، ولس ته پکې امنیت خوندي وي، ولس ته پکې هغه څه خوندي وي چې هغه پکې خوشحاله شي. که چېرې بادشاهان مو ظالمان وای، فاسقان وای، بیا به مو څه کول؟ هغه حالات چې موږ تاسو ولیدل په خپلو سترګو باندې، ظلم شروع، وحشت شروع، فساد خپور و هر څه به په موږ تاسو باندې کېدل. هېچا د خپل د ژبې د حق وینا نه شوه کولی. الحمدلله نن هر چا ته د حق وینا کولو اجازه شته ده. نو دا د شکر ځای ده چې عالم نن سبا د کار پېشوا ده. څنګه چې مخکې د هم امام او پېشوا و، یوازې په امامت کې به د پېشوا و، لله الحمد اوس دې په نظام کې هم پېشوا ده، په مقتدا کې هم پېشوا ده، په هر څه کې دا پېشوا ګرځېدلی ده. د ژوند چارې چې ټول همدغه علما، همدغه نظام، همدغه امارت به درسموي. نو عزتمنو مسلمانانو، همدغه حافظان زموږ تاسو خلفای وخت کې رهبران دي، همدغه حافظان وخت کې حاکمان دي، همدغه حافظان زموږ تاسو لپاره په ژوند کې د کور ملکان هم همدغه دي، د کلي امامان هم همدغه دي. نو څه کول موږ تاسو ته پکار دي؟ خپل حافظان سره تکلیفونه ګډوډ کړو، د دوی چارې ورسمې کړو، دوی ته اسباب برابر کړو. الحمدلله چې په یو داسې ځای کې مدرسه ده چې دغه کور دی او دا د مدرسه ده. کور ته ډوډۍ ونیسه، بېرته مدرسې ته راسه، خپل سبق دې ووایه. که چېرې مدرسه په کوم ماحول کې وي، هغه ماحول دغه بچیان به یې تا په خپله طریقه باندې، تا به ورسره همت نه وي، خواري به دې نه وي، کوشش به نه وي، هغه به حافظ شوی وي، هغه به عالم شوی وي، ځکه مدرسه ورته جوړه ده. په کومه ټولنه کې چې فساد ځای وي، په کومه ټولنه کې چې د ریشو ځای وي، په کومه ټولنه کې چې سرما وي، هغه ځای به بغیر له دې نه چې ته به خواري غلیظل پکې چې رسول یې کړې، هغه به تا نه پوډري شوی، تا نه به اوپر شوی، نو چک به ترې ګرځېدلی. الحمدلله زموږ تاسو په ټولنه کې مدرسه ده. دا مدرسې مو تاسو لپاره داسې اسباب زمینه برابروي. علما تاسو اولادونو ته بله خبره نه کوي، علما تاسو ته څه کوي؟ تاسو اولادونو ته څه کوي؟ ای زویه چې کله راغلې مدرسې ته بسم الله الرحمن الرحیم وایه، بیا سبق ورته کوي. چې کله کور ته راغلې، مور پلار باندې دې سلام واچوه، پس له سلام نه د هغه لاسونه ښکل کړه، بیا په ادب سره کښېنه، هغه سره په ادب او احترام سره خبرې وکړه. په کلیو په کورونو په ټولنه کې منډې رامنډې مه کوه، قرضاګانې مه کوه، غلط کار مه کوه، ته د اولاد ته روزنه ورکول کېږي. معلم څه شی ورښودلی؟ کومه غلطه لاره ورښودلې ده؟ باید موږ او تاسو
دغه واټن ختم کړو چې د علماو په منځ کې د عوامو په منځ کې د محصلینو د عامو خلکو په منځ کې دا کوم واټن چې پیدا شوی ده عوام له چا نه جوړ دي علما له چا نه جوړ دي خو عوامو همدغه عالم د عوامو نه را پیدا شوی ده دغه عالم په همدغه ټولنه کې راویښ شوی ده یو بل سره باید همت وکړو دا دین په ډېرو تکلیفونو سره راغلی ده دا په ډېرو قربانیو سره راغلی ده دغه حافظان الحمدلله اوس خو دومره تکلیفونه نشته ده تاسو وګورئ اسلامو په څومره تکلیفونه تېرول امام احمد بن حنبل رحمه الله د چا وکړي چې امام صاحب استه څومره تکلیف تېروي څومره حدیث زده کړي دي اوس خو ته مریض ووایو مرګ حالت هم درته را روان ده بیا هم ته زده کړې کوي هغه ورته په ځواب کې وایي مع المحبرة إلى المقبرة ويزب المقبرين تعديني تبع الخبلو درنگونو داغا كم كتيچي دي لجي سر بزم يعني كلمونو سر بزم يعني معنى دا چه زب ازدقري ترمارك وقتا بليكم هم داشان تيو علمونا پختنا وشولا چه دا علم دا مقام بسنگ ولا شيء دا علمنا پختنا وشولا هم تيو مزاو كبيري وما چه زكا بالإصلاح فرنا سره سمانا الجلوس الى الصباح ويرنا تبناس وماجيو بيلا غولي سراق بيلا غولي پر سهار په کتاب مطالعه کو ذکر به کولی تر مقام ته چې سره ورسېدل ټول شپه کېرولا طلب العلا بالليالي لوړ مقامونه چې حاصلوي بالليالي دا پښتو سره کېږي په تکلیفونو سره کېږي نزوی سره به تکلیف تیرې حافظ قرآن خپل شپې ورنې تیروي تکلیفونه به تیروي لوږې به تیروي خلکو کله چې ځان په عزت کې کول غواړي په تعلیمونو کې به تذلل ذلت به حاصلوي کله چې د ذلت حاصل کړ نو ته به عزت مقام ته رسېږي لوړ مقام ته به رسېږي نو دغه رقم ومن لم يستبد للعلم چا چې د علم لپاره صبر وکړو په تکلیفونو باندې صبر وکړو په دې کې ستونزې راځي تکلیفونه کړاوونه هر ډول حالات راځي لم يظفر بغيره نو هېڅکله به کامیاب نه شي مقام ته ورسېږي ځکه شاعر بیا څه وایي وایي کله چې ته یو خطبه حاصلوې یو خطبه یو ښایسته جینۍ معلوموې د هغې نکاح کوي نو د هغې لپاره هر قسمه تکلیفونه به یې ولې په ځان باندې تېروي ولور به په ځان باندې مني څومره شرایط چې په تا باندې دي دا ټول شرایط به په ځان باندې مني د هغې نه وروسته به ته دغه جینۍ ځان ته راخپلوي نو کله چې د علم معظم مقام ته لوړ مقام ته چې ته ځان رسوي دا په چا سره رسوي دا په همدې سره رسوي چې کله ته څه وکړې تکلیفونه تېر کړي مشقتونه تېر کړي لوږې به په ځان باندې تېروي پیسې به دې مصرفېږي وخت به دې مصرفېږي اولاد وروڼه دا ټول به تا سره ځورېږي تکلیف به تا سره کشکاږي خو ته به هم بیا صبر او استقامت به کوې په دې کې استقامت ډېر مهم ده فاستقم کما امرت رب العالمین پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي فاستقم استقامت وکړه په هغه څه باندې چې تا ته په څه باندې امر شوی ده چې په څه باندې ما ته امر وشي په هغه باندې استقامت کول دا یو ډېر مهم اصل ده باید موږ تاسو ټولنه کې استقامت وکړو او موږ تاسو باید هغه څه وکړو چې هغه د موږ تاسو لپاره په ګټه تمامېږي باید علماو قدر وکړي احترام وکړي د دې نظام لپاره د دې امارت اسلامي لپاره د بقا لپاره دعاګانې وکړي دا زموږ تاسو لپاره یو لوی نعمت ده ای معززو مسلمانانو ورونو که چېرې د دې نعمت مو قدرداني ونه کړله د دې نعمت مو عزت ونه کړه قدر ونه کړو دغه نعمت به مو ته راخیستل کېږي تاسو وګورئ مخکینیو خلکو مخکینو امتونو د خپل پیغمبرانو قدر ونه کړو دغه لوی نعمت قدرداني ونه کړله اله العالمین څنګه هلاک او تباه او برباد وګرځول که چېرې تاسو د دې نظام دغه واکمنو حاکمانو د دې بقا لپاره دعاګانې ونه کړلې او د دوی سره بیعت ونه کړه نو هلاک وګرځېدلی نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي څوک چې امیر المؤمنین مقرر شو او ورسره په بیعت کې واقع نه شو بیعت یې ورسره ونه کړو او دی مړ شو ماته میتة الجاهلیه دی به د جاهلیت په مرګ باندې دی به د دنیا نه جاهل وي نو باید موږ د دې نظام د بقا لپاره محکموالي لپاره دعاګانې وکړو او د دغه حافظانو قدرداني وکړو مدرسې وڅارو مدرسې
مدرسې ټینګې کړو، مدرسو سره کومک وکړو، مدرسو ته لرې کېږي مه، علماو ته لرې کېږي مه، علماو ته رانږدې شئ، علماو تاسو ته سمه رهبري کړي، تاسو ته سمه رهنمایي کړي، تاسو ته خپل زړه درکړي. نو کله چې تاسو ته خپل زړه درکړي، تاسو چاړې مه ورته راوړئ، بلکې د دوی سره نزدېکت وکړئ او دوی سره خواخوږي وکړئ او د دوی سره هر قسمه مرستې وکړئ. اله العالمین به زموږ او تاسو دا ټول کارونه، دا ټولې چارې به سمې روانې شي. اله العالمین دې د حافظانو ته هم مبارک وګرځوي او چا چې دا جلسه جوړه کړله، چا پکې مرسته کړې، همکاري یې کړې ده او چا چې پکې یو قدم راخیستی، څوک چې دې جلسې ته راغلي دي، هر قدم په تله د میزان حسناتو کې حساب وګرځوي. وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله. خپل خاورې سپکې پسې سر وي، چې د خپل خاورې سپکې